درنو لیدونکو په همدې تړاو بحث لرو. په بحث کې راسره دوه قدرمن میلمانه دي. د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی سمیع الله پویا او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی عزیز معارج، دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم کور مدان چې خپرونه کې یاستئ. ښاغلی معارج تاسو هم ښه راغلاست وایم. تر څنګ یې پوښتنه همدا کوم ټاکل شوې چې په دغه ناسته کې د افغانستان په تړاو باندې د افغانستان درې میاشتنی راپورټ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. ستاسو په باور باندې کوم واقعیتونه به د افغانستان پکې منعکس شي په دغه راپورټ کې؟ مننه نظم تاسو تحریک همکاران ته قدرمن پویا صاحب ته لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. اصلي اجنډا اصلي موضوع همدا ده چې درې میاشتنی ریپورټ د افغانستان اخیستل کېږي او دا ریپورټ د یوناما دفتر لخوا نه روزا اوتنبای لخوا وړاندې کېږي. اصلي مطلب د افغانستان د خلکو نگراني هم دا ده. بله. چې آیا د یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازي واقعا د افغانستان ګوټ ته بانډو درو ته کلي ته لرې پرتو سیمو ته تللي دي، د خلکو سره واقعا غږېدلي، د خلکو نظریات، د خلکو خواستې، د خلکو عیني واقعیتونه دوی درک کړي دي او په دې ګزارش کې هڅې څه ستونزې او مشکلات څه دي، خلک څه وایي، څه غواړي. له ملګرو ملتونو سازمان چې حقوقي با اعتبار نړیوال سازمان د خلکو هیلې ورته دي او افغانستان د غړیتوب لري، دوی د خپل منشور پر بنیاد د خپل تشکیلاتو اداراتو او په نړۍ کې د اثر پر بنیاد له افغانستان ملت سره په ډېر مخکې زمانې کې چې ضرورت او اړتیا لري څه کړي دي، په دا 3 کالو کې څه کړي دي، غیر له دې نه چې غونډې جوړې کړي او اجنډا یې د افغانستان په اړه باید توصیې او نصیحتونه وکړي، عملا دوی کوم کار کړی دی یا د یو پدیدې د شوم حالت دپاره دوی واقعا راغلي دي، همغږي او مرسته یې کړې ده له چارواکو سره یو ځای چې بیا وروسته ګیله هم وکړي بیا پر ځای ده. خو دوی تر اوسه پورې هره غونډه چې کړې ده پایل هېڅ نه درلودلي، هېڅ اثر نه کړی، هېڅ تغییر د افغانستان د خلکو پاک نه دی راغلی. د اوس ویل کېږي چې 3 کسان همدا خبرې کوي، یو د خپله د یوناما مشره روزا اوتنبای وه، بل دغه د اوچا یا د مرستې همغږۍ د ملل متحد مسؤلان ته خبرې کوي، بل دغه د ملل متحد محدودیتونه چې وضع کوي د ده مشر ده، یو مدني فعال ده. او دا مدني فعال څوک ده؟ آیا رښتیا د افغانستان استازی د افغانستان خلکو یا تایید کړی یا یې وړاندې کړی ده ټاکلی ده او که بیا دوی له پخوا د خپل لاسپوڅ یا خپل جاسوسان څو مورد چې دوی لري هغه راغواړه ورته کېنوه او پرون د افغانستان استازی نو دغو شیانو ته په کتو دا مطلب د ما د ډېر نیوکو دا ده چې دغه 3 کالو کې څوبان 3 کالو کې د ملګرو ملتونو لخوا نه چې نوي ملتونو ملګرو ده ملت دپاره څه کړي دي. خیر که طالبان اوس مثلا ستونزه لري، اصلاحات نه راولي، د نجونو ښوونځي بند کړي، د ښځو کار اشتغال بند کړی، یا سرپرست دي موقت اداره سرپرست حقوقي لحاظه څوک په رسمیت ورپېژني یا اساسي قانون. دلته خو بیا 2 میلیونه نفوس پروت ده، تا د نفوس سره څه کوي؟ ته په دې اړه باندې مسؤلیت لري، هم د امنیت شورا د قطعنامول مخې نه، هم د خپل منشور له مخې نه، هم د 5 د اوم فصل پر بنیاد باندې او همداسې نور د قومیت شورا ته وګورو، مثلا د همکاري او اقتصادي شورا ته وګورو یا نور، یا مثلا د کډوالو په چارو کې د یونیسیار نور ادارې ته نه ویني د ایران او پاکستان خلاف د کنوانسیون د ویانا د 1950 کال او دغه پروتوکول 1960 کال عمل کې هم دغه اوس نقض کوي، حقوق بشر نقض کوي، د 1960 کال د اعلامیه د حقوق بشر بنیاد باندې ظلم کوي، ناروا کوي، یعنی هغه اصول د قرآن کې تا څه کړي دلته وګړي نه دي، دا افغانان نه دي چې ته ورته ګورې. نو بنان په ټوله کې زه دا خبر راټوله کومه چې دا غونډې روټینې غونډې دي، خپل د تخصیص او پروګرام بودیجې او د برنامو پر بنیاد باندې وړاندې شي او د میاشتنۍ ګزارش چا نه اخلي، څوک چې بهر پراته دي او خاصه مخالفین دي چې ادعا یې کوي، غږونه کوي، هغه راخلي نکاسي چې دا خبرې دي، بیرته بیا وایي چې طالبان دي بیا دا اصلاحات وکړي او دا دي وکړي، امارت اسلامي چارواکي دا وکړي ومن الله توفیق په خلاص کړي سره نور کومه اثر نتیجه نه ده ورکوي، نه یې ورکوي. بله، مننه ښاغلی معارج. بیرته راګرځم لري ښاغلی معارج، اسلامي امارت تل د ملګرو ملتونو او دغه راز د نورو اړوندو سازمانونو راپورټونه چې د افغانستان په تړاو باندې وړاندې کوي دا بې بنسټه ګڼي، خو پوښتنه دا مطرح کېږي چې پر شته واقعیتونو باندې تر اوسه پورې ولې د دواړو خواو ترمنځ یو تفاهم نه دی رامنځته شوی؟ وجه یا لامل څه کیدی شي؟ ګوره دوی خو نیوکې په یو بل باندې کوي، دواړه برحقه دي. ملګرو ملتونو سازمان له دوی نه غواړي چې ځینې اصلاحات راولي، متاسفانه دوی اصلاحات نه دي راوستي، لکه د نجونو د ښوونځیو د ښځو کار اشتغال چې وخت مو یاداوري وکړله
یا خپله په اداره کې اصلاحات راوستل، غیر طالب نه نور پاک مسلکي کسان درته یا اساسي قانون درلودل، د خلکو تقاضا او فاسو ته جواب ورکول، دوی دا تقاضات لري. په مقابل کې طالبان دا تر غواړي چې موږ ته چوکۍ د ملګرو ملتونو سازمان څه ده بخره غواړم دایمي استازولي موږ ته راکړه، دوی ورته شاید سوال معرفي کړی چې دا د موږ استازی ده، خو دوی هلته بیا برعکس فایق کېنولی ده چې د هغه نو نه پوهېږو چې چا نماینده ده چې واقع سړی ووایي. پخواني رژیم په بشپړه توګه سقوط کړی، دغه نماینده نه ده. طالبان وایي د ما نماینده نه، ملت وایي د ما نماینده نه. دوی یو څوک د راوستلی ده په خپله خوښه باندې او نوی پکې د افغانستان استازی نصیر احمد فایق. خو په هر صورت کې هم څه غنیمت په هر حال باندې یو څو خواته شته. دوی په خپل منځ کې دا مشکلات لري. صحیح ده، د ملت نو څه ګناه ده؟ اوس یو مملکت کې مثلا یو حاکمیت له منځه ځي یا حاکمیت زعامت تښتي له منځه، شورای قومیت څه وظیفه لري؟ فورا وزیر د مملکت ته نظم جوړي، اداره جوړي، هر څه کنټرول په لاس کې اخلي، مسؤلیتونه کوي خلکو ته، تر هغه چې یو بل اداره تشکیل جوړ شي. راغلو د یوناما دفتر ته، که چې تیورو ته یادونه یې کنده، خو دغه 20 کاله یوناما یو استخباراتي لوبه منځته وړله. دا وظیفه ده UNAMA، یونایټډ نیشن اسسټانټ میشن فار افغانستان. په 2002 کال کې دا جوړ شو چې دولت سره مرسته وکړي، وروسته بیا پارلمان سره مرسته وکړي او سیاسي شکل یې بڼه یې درلودله. اما دې دفتر یې دې لپاره چې نړیوالې مرستې افغانستان ته راټولولې، ترتیب او تنظیم د ملګرو ملتونو او د امریکا او د ناټو د غرب یې کاوه. دومره قوي لاس یې درلوده چې استازي وزیران د ټاکل. خپله موږ دا نه ویل پارلمان کې او په شورای وزیران کې او په لوړپوړو چارواکو دا خبره کوي فلاني نما فرمان او یا موینان والیان به دوی ټاکله. که چیرې ولسمشر یا چارواکي بولي چې دا وزیر نه منم یا دا ولي نه منم، بیا اختار هم ورکاوه چې موږ د باندې مسایلتونه بندوو یا دا کوو یا دا کوو، هغه بله ډاره غږ نه کوو. یوناما سره هر څوک په راجستر و، هغه به هغه چارواکي په افغانستان کې ګرځېده، دوی به خپل ناسپوس چې خپل کسان به راټولول. په هر حال دا یې خاطره، دا یې سابقه وه. دغه اوس د دوی مسؤلیت رساله تاسو ورته تاسو دغه لرې چاربرجک و تعصبي ولسوالۍ د نیمروز ته تللې، چېرته څه حالت دي؟ تاسو واخان ته درواز ته تللې د بدخشان، تاسو تورغونډۍ او مثلا د شینډن او دغه سنګي و دې ولسوالۍ د هرات ته تللي یې، یا دې خواته لالپورې او ننګرهار دې خوا تللي، یا مزار ته تللو چې تللي. دا سروبي ته نه سي، سروبي ته بله. ښاغلی مارج، همدغې سابقې ته په پام باندې دغه ډول راپورونو خپرېدل به یا هم خپرول به افغانستان ته څه ګټه ورسوي ستاسو په باور؟ ګورې یوه خبره وکړم، دا کومه ګټه افغانستان ته نه رسوي. دوی خپله وظیفې لري. دغه یوناما ملل متحد ملګرو ملتونو که په واقعیت باندې د طالبانو د عدم اصلاحات په ادارو کې راوستل، له خلکو سره چلند بدولو نه ناراضه دي، خو د ترې دفتر یوناما خو دوی نه ترې ته نور استخباراتي لوبې دي. یوه خبره. بله خبره د تنام مشکل د ښځو نه، دوی چارواکي کېږي د نجلۍ ښوونځي او د ښځو کار او اشتغال والا حقوق بشر د ښځو توپیري چلند کوي. دا خو صحیح ده، ټول نړۍ مني، خپله طالب چارواکي مني. دلته راسې دا لږه وګورئ، د اوس فعلي حالت کې دا د کډوالو راتګ دوی لپاره بېرته اسکان جوړول پکار نه دي. په طالب دا فشار نه راوړي، دا هرات ته چې راځي دا بګوا دښته دا جونه څه کوي، یا د کندبیري دښته یا د کوشتبې دښته دا څه کوي، دا خو د افغانستان وګړي ورې که همدې ته غریبه ترکیب پرېږدي. اوس بیا چې زورواکي راسي هغه اشتغال کړي، غصب کړي، چوري کړي. درست. همدغو خلکو ته یې ورکړم ځکه کومک سره وکړي، خیمې ورکړي، مساعدتو سره وکړي، دوی سره نه کېږي. د پخواني رژیم بعضې مامورین ټول خو داسې نه دي چې هغه ټول جمهوریتان دي، یا څوک د پخواني وخت کې په طالبانو کې ټول طالبان وو، یا د نجیب په وخت کې ټول کمرستان دي، د مجاهدینو ټول مجاهدین دي. دغه اوس خلک له نربي ښوونځي او پوهنتون یا له پوهنتون کابل فارغي وظیفو کې جوړي جپجکي، دا د طالبانو په رژیم دا ټول طالبان دي. دا خو مامور دي بیچارهګان. دغه خلک اوسګار دي، بیکاره دي، ته خو یو حقوق ورکړل شي. دا متقاعدین دا سپېږیري 50 کاله 55 کاله 60 کاله 40 کاله دوی معاملات وکړه، خدمت وکړه خاورې ته، اوس د وږی ګرځي. دا تاوانه دی ګرځي. اوس خو رژیم لري، وجود هم داسې قوي نه ده چې لاړ شي چې د چاکني او مزدوري وکړي. خیر هغه که جنرال و که رئیس و که وزیر و په دې نه یې تېر یو عادي کار دوی خو نو فزیکي نه شي کولی. دوی تقاوت څنګه کېږي، دې ته هم بس وګوري. عدالت ته باید وکتل شي، عدالت باید تامین شي. زورواکي دوی خلکو غصب کړی، د مځکې اخیستي. دغه که عدالت خو جوړول خو دوی خپله د شورا نظم ورته مشروع ملل متحد ته وګوره،
عدالت تامینول، سوله تامینول، امنیت تامینول، حقوق بشر دفاع کول، دا ټول دي کې درد شوي دي. 111 مادي و 18 فصل منشور ده. د مسالو ته خو کتل نه سبا غونډه مې وکړله او سر راپور کې چې راپور جوړ. مننه ښاغلی مارج. کور مدن ښاغلی مارج بیرته راګرځم. ښاغلی مارج د حل لارې په توګه که راته ووایاست بالاخره کله چې ناستې نه شي کولی د افغانستان ستونزه حل کړي، ستاسو په باور باندې د افغانستان د بحران دپاره د پای ټکي ایښودلو دپاره څه باید وشي؟ ګورئ ملګرو مې دوست، سازمان په خپل برنامه او په خپل ستراتیژي او پروګرام کې دا برنامې لري چې باید دې مسایلو ته کې دې ته تخصیص او بودیجه هم لري، په ډېر لوی پیمانه وسایل او اسباب او هر څه تجهیزات هم لري. موږ تنها وخت یو مثال اداره یاد کړه که یو بخش هم یاد کړه یا آیوم اداره. دلته یو ان ډي پي اداره هم شته چې انکشاف د ملل متحد د انکشاف د هغه د باید دې کې تخصیص او بودیجه لري، دوی تثبیتوي چې په کوم ځای کې ضرورت ده هلته ورځي انکشافي بودیجې لري، مصارف لري، تخصیص لري، دوی به دا رسالت په ځای کړي. دلته ګورئ یونیسف اداره ده، دغه د شپږم ټولګي پورې ښوونځي خو فعاله دي. تاسو دا وضعیت د ماشومانو وګورئ، دوی د بکسې او حالت او د خپله په نم کې باران کې په اوبو کې ناستې پادیا دي. که خیر که دولت نه کوي، دولت امکانات نه لري، یا بې تفاوتي کوي، یا تخصیص نه لري، مجبوریت لري، یا جنګ ګورئ تا ته خو ازادي درکړسي ورسره جوړې کړه کنه په کلیو باندو کې داسې خو نه چې راسه په کابل دې جوړې کړه غاټ لهب بنده کړي او څو بکسې ورکړي او هلکانو عکسونه واخلي لاړ سه ته لاړ سه کلیو باندو ته لاړ سه ته وګوره دا حال همدا اوس د ښځو دپاره د مشکلاتو تکلیف دپاره د ماشومانو دپاره تاسو ورغلي دا کلیو باندو ته ورغلي دا کابل د تنها افغانستان دا تنها مزار او ننګرهار او کندهار د هرات ده خو تاسو لاس نورو ځایو کې مو ګورئ همدغسې دا حق دی. مثلا وخت د کډوالو مسله پویاس هم یاده کړله، موږ هم یاده کړله. ملګرو ملتونو توصیې اول په پروګرام کې توصیه کوي، دا اصول د پروسیجر د توصیه او تاکید کوي. دوم وار ګواښ کوي، اخطار ورکوي، درېیم وار محدودیتونه وضع کوي، څلورم وار تاوان او پنځم وار اخراج مسله ده، تعلیق مسله ده، عضویت تعلیق کوي، عضویت اخراجوي. دا ټول په د منشور د ملګرو ملتونو په اووم فصل کې په صراحت باندې راغلي دي. هلته بیا قطعنامه فیصله کوي، ورځي مستقیم مداخله کوي، حق لري په 240 مادې پر بنیاد باندې یو 50 مادې پر بنیاد باندې بیا حضور ورځي لکه 2011 کال کې راغله. تاسو دا کار نه کوي، تاسو سره د افغانستان د ایران سره د افغانستان پاکستان د جو تاسو کېناستئ ومنې د سره رقم زاج او شکنجه ده. دغه مسایل د باید په تو سره وو توصیه هم دا ده دواړه خواته ملګري ملتونه دې په ځای د دې چې په نړۍ کې جمهوره سازمان دی کې چارواکي مقرر کړي، استخباراتي لوبو وکړي، د په ځای د خپل بشري او اخلاقي هغه چې دوی په 1965 کال کې جوړ شول په کوم منشور د نړیوالې جګړې وروسته چې امنیت به تامین کړي، سوله به نړۍ کې راولي، عدالت به تامین کړي، نړۍ ته تهدید او بحران حالت نه وي، تهدید امنیت نه وي. دې لپاره به دا قانون کې خصوصا بیا د امنیت شورا د 15 غړي چې دلته دایمي غړي دي چې ځان د سرحد پاس کړی، دوی باید خپل رسالت او مسؤلیت په ځای کړي. بلې خوا د طالبانو ته امارت اسلامي چارواکو ته همدا توصیه ده چې خواستې د ملت دي، ملت خواستو ته جواب ورکوي، مشروعیت ځان ته پیدا کوي. او همدغسې ملګرو ملتونو سازمان یا نړیوال سازمانونه نړیوالو خلکو سره اړیکې جوړې کوي چې تاسې مانع او مشکل جوړه چې اوس خو په اروپا کې دا واضح ده چې امارت اسلامي نه غواړي چې خلک په رسمیت وپېژني، امارت اسلامي نه غواړي چې مثلا نړۍ سره اړیکې جوړې کړي، امارت اسلامي مشکلات جوړوي. دغسې د قواوی متوجه چې نیوکه باید اصلاحي ده، ځان اصلاح کړي چې افغانستان اړیکې جوړې شي نړۍ سره او د نړۍ مسایلو استفاده ملت وکړي. مهرباني کور ودان د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی سمیع الله پویا کور مدان چې خپرونه کې ګډون کړی او په موضوع را سره بحث درلوده.